وی د پلار په ژوند کې لور حصه غوستی شي نه نظم غوستی شي حصه خو د مرګ نه پسې چې سړی جمدي ټول مال د دی نه تې زوی غوستی شي نه تې لور غوستی شي او نه ورته دا ویلي چې زما حصه راکړه هېڅ حصې نشته حصه خو علي چې وفات شي نه میراث په شکل نه د زوی حق شته نه د لور حق شته چې سړی جمدي وي او مال د دی نو غوستی تی نشي نظم غوستی شي نه لور هېڅ حق یې نشته سړی جمدي ټول مال د ده دی چې جسم د زخمی شوي او وینه تې نه وتې نو اودس نه ماتېږي او که بیا وروستو وینه وتي تا ته پته نه وه نو چې د کوم وخت نه د یقین وي چې د دغه وخت نه وتې ده هغه وخت نه ستا اودس مات دی زمونږ د مذهب مطابق او که درته پته نه لګي نو بس هغه چې څه دې کړي هغه دې کړي دي د جنابت وخت کې خبرې کولی شي که نه او کولی شي ټبر ته وې اوبه راوړه ګرمې راوړه تولګي راوړه صابون راوړه د ضرورت خبرې سړی کولی شي که باران وخت کې د کپړو ته څاڅکي ورشي خیر دی د باران او د ځمکې اوبه عامې پاکې دي یو هغه چې ویني چې څښا نالی ده په خپلو سترګو یې وینې څښا بوی کوي نو د هغې اوبه پلیتې دي او د باران عام یا د خټو یا د څاڅکو په دې جامې نه پلیتېږي ځان سودایان کوی ما تسبیح منځ کې صلات تسبیح کې 4 رکعات او د هغې ډېر ثوابونه ذکر دي په احادیثو کې ګناهونو معاف کېدو په باره کې خو هغه ګناهونه چې د بنده د حق سره تعلق نه لري یعنی چا نه په زور پیسې غشتي څوک یې والي د چا ځمکې قبضه کړي دا نه معاف کېږي چې څه پورې هغې ته خپل حق نه یې ورکړ یې ته معافي نه غوښتې چا وی د اقامت وخت کې به لاسونه په سینه تړی که نه نه الله اکبر نه پس چې نیت وتړی د مونځ نه د مونځ نو علی لاس تړل شته د اقامت وخت کې لاس تړل نه لاس به دې کونه وي وی زمونږ د جماعت امام دی د جمعې په ورځ په ړومبي رکعت کې صورت سجده وی الف لام او دویم کې صورت غاشیه وی دا غاشیه سنت نه دی بل سنت دی صورت دهر زمونږ دا ښکلې طریقه ده چې دا امام کوي خو دا صورت غاشی په ځای د صورت دهر وی زمونږ د ښکلې پیغمبر دا طریقه وه چې جمعې په ورځ به یې د سبا په مانځه کې په ړومبي رکعت کې الف لام میم تنزیل السجده وی زه په خپله م ویم او په دویم رکعت کې صورت دهر غاشیه نه ده راغلی غاشیه جمعې پر ورځ راغلی ده د اختر مانځه کې راغلی یو ښځې قسم خوړلی چې د ورځې وخت کې به خاوند ته نه نږدې کېږم دا قسم به ماتی دی غلط قسم دی د خاوند دومره حق دی که ښځې د تنور د پاسه ولاړه یو نیمه ډوډۍ پورې کړي په تنور او نیمې نی او ورته وایي راشه نو ورځي به نو د دې دا قسم غلط دی ناجایز دی دا قسم به مات کړي او د قسم ماتولو کې به 3 روجې ونیسي یا به 10 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي یا د هغې جامې نو د قسم کفاره به ادا شي خو دا قسم غلط دی قسم دې مات کړي او خاوند نه د لاسونه راتاو کړي ښکلې کړي ښځه دا قسم نشي خوړلی قرآن شریف باندې چې څوک ختم کې پیسې ورکوي خیر دی دا شکرانه ده او اکرام د قرآن شریف دی
ضرب مؤمن والا سخت مسلې دي بعضې هغې سره زمونږ اتفاق نشته چا وی زه چې پاسم نو استنجا نه کوم چارهدام صرف وکړم نو استنجا وختینی د باد په وتو باندې استنجا نشته ښه که تشه هوا سړي نه وتي استنجا خو علي وي چې سړي او دسماتې کړي یا تشې متیازې کړي او که دسماتې متیازې نه کړي په باد وتو باندې استنجا ضروري نه ده سګرټ او نسوار خرڅول څنګه دي ښه شی نه دی قبیح شی دی او معاشره خرابوي هغه کاروبار مه کوه چې معاشره خرابوي سګرټ او نسوارو کې د 25 مرضونو نه زیات مرضونه پیدا کېږي خدای او رسول چې څه منع کړي دي ګورې دی زمونږ د خیر دپاره منع کړي دي هغې کې د امت نقصان نسواري سړي خوله ګندی او چې قیمتي دعوت له لاړ شي او چې نسوار په کینی نه دی په هغه دعوت نه پیږي او که بار ته لاړ شي او نسوار یې نه اچولی بار ته نه ورځي او د خولې نه اسخاق ووځي لکه د ټټې د سګریټي سړي د نسواري سړي نو سګرټ او نسوار ګده څیزونه دي ځان په زور په مرض مبتلا کول دي نه غذا ده نه دوا ده نو څه کوی سړی چې اوس کي نو بیا هم غذا خو ده شربت اس کی غذا خدا دارو خوري دوا خوري نسوار او سګرټ خو نه غذا ده نه دوا ده نو پیسې په لګول عبس دي او استعمال یې خراب دی یا دا څوک پان خوري د هندوستان دا ملیان خولې نه د بلبلې کونه جوړه کړي خولې تکه سړی نو دا ګنده څیزونه دي قبیح اختر پرز خلق قبرستان ته ځي دا رواجي خبرې دي نه سنت دی نه حکم دی نه ثواب دی اختر خدای د خوشحالۍ دپاره پیدا کړی د مړو د قبرونو دپاره نه ده پیدا کړی قبر لاسیزه نو دا د دې زړو ښځو رواج دی نو بیا د عامو خلقو هم د ښځو تابع وي نو دوی دا رواج شروع کړو سهار وختي به د اختر پرز قبر نه ځي دا تا ته چا دا کوم حکم دی قبر خدا خلق ټیک ده زیارت قشي دی خدا اختر به ولې مقرره هسې لاړ شه زیارت فرض لاړ شه جمعې فرض لاړ شه اختر کې د مړو زیارتونه نشته او نه د مړو دعاګانې ځان په زور په دې خلقو او دې جاهلانو امامان او دې زړو پودړو ښځو دا زموږ رواجونه جوړوي او دین یې راته ګران کړی قبرونو لتلل نشته دا د ښځو رواج دی زکات خیرات صدقات چرسی او پودری او بدکار ښځې له ورکول څنګه دي چې تا ته معلوم وي چې بدکاره دی مه ورکوه ستا مال دی پرهیزګار مسلمان وخوري هغه خو چې ته ورکې پوډر به پې والي هغه چې ته ورکې چرس به پې والي نو چې دا یقین وي چې دا سړی بد عمله دی مه ورکوه چا وي زه د سبا مانځه او مازدیګر نه پس 400 دفعه تسبیحات وایم ډېر ښه کې خدای توفیق درکړي دا بدعت نه دی ثواب په ذکر کې چې څومره ډېر کې خو چاته به تکلیف نه راسي نو ذکر چې څومره کولی شي تسبیحات چې څومره ویلی شي نفل چې څومره کولی شي نو شریعت خو د دې دا ښه خبره چا وی حضور پاک یو بیبي له طلاق ورکړی او حضرت حفصې له یو طلاق ورکړو او په دې چې هغې بلې بیبي پورې خندلي د حضور پاک یو بیبي و د خیبر د یهود و نصابان حفص د هغې نوم و زینب او مشهوره صفیه بیبي صفیه نوم او صفیه نو دې حفصې ورپورې وخندل وی د دې قامت خو دومره دی لنډی نه او یو ځل یې ورته ووی وی ستا پلار یهودي دی د یهودي لور نو هغې جړل بیا حضور پاک ته یې ووی چې راغی وی دا دې ولې ورته ووی تا به ورته وی چې زما خاوند پیغمبر دی
او زما نیکه پیغمبر موسی علیه السلام او د نیکه ورور مې هارون علیه السلام او هغه یې راوغوسته دا دی ولې وې یو طلاق یې ورکړ وی ځه بیا عمر صاحب راغی معافي غوسته هغې به معافي غوسته نو بیا ورته رجوع کړه یو طلاق کې رجوع کولی شي او په دغه خبره چې تا ولې بلې ته سپک وکته